درې تازه راپورونه. ولسمشر غني د اړتیا پر مهال به دارالمان ماڼۍ د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړې کړو. ولسمشر محمد اشرف غني وایي کرونا وایرس ته لا هم واکسین او درمل نه دي جوړ شوي او د اړتیا پر مهال به دارالمان ماڼۍ او ټول ښوونځي د کرونا په بیړني ځایونو بدل کړو. نوموړي چې نن یې د کابینې جلسې ته وینا کول ویل حکومت ته د وایرس د مخنیوي لپاره جدي اقدامات او تدابیر نیولي دي. ولسمشر غني دغه راز زیاته کړه حکومت به د ټولنې زیانمنونکو وګړو د سپروشانو بې سرپرسته کورنیو معلولینو او معیوبینو لپاره د مرستې برنامې جوړې کړي دي او ډېر ژر به عملي شي. دوهم راپور. کابل کې به سر له سبا ګرځه بندیز پیلېږي. په کابل کې د کرونا وایرس خپراوي د مخنیوي په موخه کابینې پریکړه کړې چې سر له سبا په کابل کې ګرځه بندیز پیل شي. د کابل د کرنټینولو طرحې له مخې به د امنیتي بنسټونو عامې روغتیا وزارت او د ښاروالۍ ځینې برخو پرته ټولې دولتي ادارې د 3 اونیو لپاره رخصت وي. د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې جوړه شوې کمیټې غړو چې نن یې په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل خلک دې له اړتیا پرته له خپلو کورونو بهر نه راوځي. په دې غونډه کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري له خلکو وغوښتل څو په خپلو کورونو کې پاتې شي. حیدري وویل پارکونه، پوهنتونونه، حمامونه، ورزشي ځایونه، مکتبونه، کورسونه، مدرسې، ښاري بسونه او هغه موټرونه چې له 4 کسانو زیات کسان پکې ځایېږي بند دي. دغه شان له کابله ولایتونو ته او ولایتونو نه کابل ته هر ډول تګ راتګ بند دی. دریم راپور. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د اعلان شوي نوم لړ هرکلی وکړ. دې سفارت خپل ټویټر کې لیکلي موږ چمتو یو چې د دوی افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی اسانه کړو او افغانستان کې د سولې ژمنه په واقعیت بدله کړو. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوې حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.